پتنګان دي چې نن سره راواړولو د ایران نه مخکې 350 عسکرو سره وتاسو خلکو وړي وو ټول وتښتېدل د ایران ته ولاړل د عسکرو د ماتې ټول ایران ته بیا د اسلامي امارت سیاسي دفتر او د ایران د دولت په هماهنګۍ سره مجاهدینو په فراه ولایت کې تسلیم ونیول. تقریبا 230 وبلې دي 350 عسکر دی 1500 میله اسلحه ده او 4 مهمات دي. نن قرار دی چې نور 200 نور عسکر هم راځي.